نن راته نو په دې د ژبې یو بله ګناه ده د هغې بیان کومه او مقصد مې دا دی د دې بیاناتو مقصد دقه وي د دې دعوت مقصد دقه وي چې کوم انسان په خپله لګیا یي دیم د دقې ګناهونو نه ځان بچ کړي او چې کوم مسلمانان دي دام بچ شي او وروڼو چې دا کومه ګناه راته یو کس بیانوي د هغې نحوست راته بیانوي د هغې نه دې بچ کوي د ده ته احسان منه د ده ته پرزونه منه دا تا سره د ده دشمني نه ده چې یو سړي کې ګناه وي او د هغې ګناه متعلق هغه خبره کوي او دې جوړې ماته کوي نه وروڼو دا د دې دپاره کوم چې موږ او تاسو بچ شو له دې نه عزتمند وروڼو په دې قرآن شریف کې یو صورت دی صورت رحمان ورته وایي اکثر خلک دغه تلاوت یې کوي او ډېر ښکلی مبارک صورت دی نو دې صورت رحمان کې الله د جهنمیانو باس کړی دی جهنمیان به داسې وي او په تندو به پیژندي شي او الله به یې رونیسي نو چې الله د دې جهنمیانو بیان وکړي نو ورپسې وایي فبأي آلاء ربکما تکذبان زما د کم نعمت تاسو شکریا به ادا کوئ د کم نو زموږ د علما وایي دا خو موږ ته جهنم بیان کړو د جهنم هغه سختې بیان کړو الله وایي کم نعمت په تاسو شکریا ادا کوئ نو زموږ د علما حاجي صاحب د هغې جواب کوي وی دا د الله نعمت په ځان وګڼه چې یو تباکن ښځې تا ته د هغې خبر درکړه یرونو کو زه دقلته په دې لاره روان یم او ما ته نظر حکیم لاله وي چې په لاره ځم هلته لیوني سپی دی هلته پلانکي څیز دی تا ته نقصان رسوي نو ته ما ته د نقصان دا خبره وکړه دا خو زه خبردار کړم د ده زه شکریا ادا کړم دقه شان الله موږ خبردار کړو ګورې جهنم دی پکې به سوځې ځان بچ کې د دې نه نو دا د الله په موږ احسان دی نو که موږ درته بعضې ګناهونه تاسو ته بیانو د هغې مقصد دا دی چې د دې ګناه په وجه باندې زم بچ شم او تاسو هم بچ شئ نو نن راته وروڼو د یو بلې عظیمې ګناه چې هغې ته ګناه کبیره وایي د هغې بیان درته کومه او دا زموږ په دې معاشره کې ډېره زیاته ده او دویم نمبر خبره دا یاد ساتئ چې د دې ګناه د وجې نن معاشره تباه و برباد ده رور سره رور خور سره ماما خورهی سره خورهی ماما سره تره رواره سره رواره تره سره نن په دې معاشره کې ګاونډي سره یو لوی بېګار دقې ګناه جوړ کړی دی او هغه ګناه څه شی ده عربی کې ورته نمیم وایي نمیم او په پښتو کې ورته موږ چغلخور او شیطان وایو چغلخوري وروڼو چغلخوري هغه خطرناکه ګناه ده چې زه راته اوس بیان کوم یو خو دا ده چې دا یو ګناه نه ده دا د دریو ګناهونو مجموعه ده یو او دویم نمبر به تاسو ته زه هغه احادیث د رسول الله نن بیانومه چې کوم د دې په وعید کې راغلي دي چې څومره سخت وعیدات یې راغلي دي او دا وعیدات یې ولې راغلي دي ما ته وګورئ دا د دې د وجې چې وروڼو دا معاشري خرابېدل د یو دو وروڼو ترمنځ ناچاقي راوستل د یو دو خاندانونو ترمنځ ناچاقي راوستل په دې الله رب العالمین ډېر زیات خفه کېږي د الله د قهر او د غضب ته کو یو سړی دعوت ورکوي چې زه د الله قهر او غضب ته دعوت ورکم دې معاشره کې بېګال راولي او که یو سړی دا وایي چې زه د الله رحمت ته دعوت ورکم یو معاشره دې جوړه کړي رورولي دې د رورولۍ سره برابر کړي وروڼو د دې چغلخورۍ اپوزیټ ضد چې کوم دی مقابل چې کوم دی هغه معاشره جوړول اوس د دې معاشري جوړولو الله موږ ته دومره تاکید کوي چې انشاءالله که ما ته موقع میلو شو زه به تاسو ته په دې بل یو ګناه د دروغو باندې هم بیان کوم خو الله په یو څو موقعو کې دروغ د انسان دپاره جایز کړي دي چې دې د خیر د دروغ ووایي په هغې موقعو کې یو موقع دا ده ما ته وګورئ چې د یو دو مسلمانانو ترمنځ ته روغه راولي نو که دې کې ته توریتن
دروغ ووایه نو الله په دروغ نیول په دقیق کې نه کوي اگر چې دروغ ډېره لویه ګناه ده خو چونکې معاشره جوړیږي نو د معاشرې د جوړولو دپاره الله د سټین دپاره دروغ هم تا ته جایز کړل اوس تاسو په خپله سوچ وکئ چې کومه معاشره الله په داسې طریقه جوړوي چې خیر دی یو حرام څیز درته پکې زه جایز کومه او هغه معاشره ته روانې نو په دې به الله څومره خفه کېږي او دا چغلخور وروڼو کوي د چغلخور او د شیطان کار دا دی چې د دوه وروڼو ترمنځ به دې عداوت راولي دشمني به راولي تربګني به راولي دا ډېره سخته ګناه ده چغلخوري څه ته وایي اول تعریف یې زده کړئ امام نووي رحمه الله په دې خپل کتاب کې د چغلې تعریف دا کړی دی چې یو خبره بل سړي له وړل خو په نیت د فساد په نیت د جګړې او په نیت د رواني بل سړي ته تا خبره وکړه دا چې یو خبره د یو او بل ته دې ورسولو تا په نیت د دې چې د دوی وس کې جګړه راشي عداوت راشي بغض راشي کینه راشي او یو بل سره روانه راشي دې ته وایي چغلخوري اوس دا چغلخوري متعلقه دا یوه ګناه ته ونه کړه چغلخوري چې کله تا وکړه تا یوه ګناه ونه کړه تا په یو ځل درې غټ ګناهونه وکړل یو خو چې دا خبره بل ته یو راځي صاحب نو یو پکې دا دی چې دا خبره ته یو سې نو دې کې به ته رښتیا نه وې یو خبره به رښتیا کې او څلور به سره دروغ جوړوي نو یو دروغ شو دویم نمبر ته چې دا چغلخوري کې نو دویم نمبر ګناه دا کې چې دا د دې پلانکي سره حسد دی بغض دی په زړه کې دی ورته خندان دی او بغض او کینه دی دا نو ځکه دې دا کار وکړه چا سره چې د چا مینه وي د هغه متعلق په یو بده خبرو چې هغه په پازیټو دغه باندې رسوي په نیګیټو یې نه رسوي دا خو ستاسو سره بغض دی کینه دې لکې راوسته ځکه دې وکړه نو دویم نمبر چغلخوري لویه ګناه دا ده چې دې کې تا حسد راوړ او دریم نمبر دې څه چل وکړه منافقت دې وکړه منافقت دې وکړه هغه سره یو شانې او ده سره بل شانې نو په یو ځل تا درې ګناهونه وکړل درې ګناهونه د دې د وجې په احادیث او په قرآن کې د دې دومره سخت وعیدات راغلي دي دومره سخت وعیدات چې په قرآن کې دا دي ښه په قرآن کې د چغلخور سړي په قرآن کې الله وایي ولا تطع كل حلاف مهین هماز مشاء بنمیم زیرته هغه مقصد بیانوم ترجمه راته نه کوم مقصد د دې آیات دا دی ما ته وګورئ رونو الله په قرآن کې وایي وی چغلخور سړی به د قیامت په ورځ د ټول محشر د میدان د خلکو نه الله بیل کي لومبې خو به الله دې دنیا ته وښیي چې دا هغه چغلخور دی او بیا رونو موږ به د قیامت په ورځ به دا خلک چغې وایي الله دې موږ ته د قیامت ورځ اسانه کړي چغې به دا خلک وایي زاریګانې به کوي قرآن کې راغلي دي د چغلخور سړي به الله زاری او مینت الله خو پرېږده فرشتې خو پرېږده چې د تمام مخلوق د محشر مخلوق به د چغلخور سړي فریاد نه وړي چې دې چاته فریاد خو کړي د ده فریاد قدرې به هم نشي اورېدی دا الله په قرآن کې ویلي یو رونو د قیامت ورځ موږ ته د الله د رحم ذره ذره به موږ او تاسو ته ضرورت وي موږ کو د قیامت په ورځ کامیابي الله موږ له راکوي دا به د الله په رحم باندې کېږي خو په چغلخور سړي به د الله رحم نه وي الله اکبر دویم نمبر په قرآن کې الله وایي ویل لکل همزه ویل بربادي ده تباهي ده د چا دپاره د چغلخور سړي دپاره ویل څه ته وایي ویل ما ته وګورئ د ویل یو مطلب دی هلاکت بربادي تباهي دا خیری څوک کوي ما ته وګورئ رونو یو خیری وی ما ته پلانکي سړي خیرې وکړئ ما ته پلانکي بزرګ خیرې وکړئ ما ته پلانکي عالم خیرې وکړئ ما ته پلانکي قطب خیرې وکړئ ما یو کس ته پلانکي صحابي خیرې وکړئ یو کس ته پیغمبر خیرې وکړئ نه پیغمبر خیرې کوي چغلخور ته نه صحابي کوي نه بزرګ کوي نه مور او پلار کوي
تاسو ته پته ده الله رب العالمین چغلخور ته خیرې کوي ویل تباه دی برباد دی چغلخور سړی تباه دی نو د ویل یو مطلب تباهی ده دویم نمبر د ویل په جهنم کې یو کنده د علما وی کومه کنده ده ما ته وګورئ هغه کنده ده چې روزانه او یا زره کرته جهنم د دې کندې نه پناه غواړي روزانه او یا زره داسې خطرناکه کنده ده الله وی د چغلخور سړي دپاره دقه کنده ده دا ډېر سخت وعید دی رونو دریم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې لا يدخل الجنة قطات رونو دا الله د رحم د الله د کرم ځای هغه جنت دی او چاته چې جنت میلو شو په قرآن شریف کې په څو ځایونو کې دا سړی کامیاب دی الله دې زموږ او ستاسو بی حساب او بی کتابه جنت نصیب کړي الله په قرآن کې یو ځای کې وایي فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز موږ او تاسو کامیابي څه کې لټو جیدادونو کې بینک بیلنس کې په عزت کې په ناموس کې په پلانکی کې الله وی دا کامیابی نه ده فمن زحزح عن النار څوک چې د جهنم نه بچ شو او جنت ته داخل شو فقط فاز الله وی دا سړی کامیاب الله دې موږ او تاسو دقیقې کامیابی کې راولي نورونو جنت ته تک دا د کامیابی لومبې پوړې ده او بیا وروسته ټولې خوشحالېږي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د بخاری شریف حدیث دی او بخاری شریف هغه کتاب دی چې د هغې په حدیث کې ذره برم هغه شک او شبه سړی نشي کولی رسول الله مبارک وی لا يدخل الجنة قطات جنت ته به چغلخور سړی نه داخلېږي لا يدخل الجنة جنت ته به نه داخلېږي قطات وفي روایت نمام چې کوم سړی چغلي خوري دی به جنت ته نه داخلېږي نو ځای بیا کوم ځای شو جهنم شو سخت وعید څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا ټول په احادیثو کې موجود دي رونو چې خیار عباد الله اذا رؤوا ذکر الله وی په تمام مخلوق کې الله ته محبوب ترین کسان څوک دي خیار عباد الله محبوب ترین خلق په کائنات کې څوک دي اذا رؤوا کله چې ته هغوی ووینې نو ذکر الله الله سړي ته یاد شي نیکان بزرگان حقیقت دا دی چې دا علمات وویني نیکان وویني بزرگان سړي وویني سړي ته الله یاد شي نو چې الله د چا په مخ چاته یاد شو الله وی دا زما په مخلوق کې د ټولو نه بهترین خلق دی دا د علما دي دا د صاحب قرآن دي دا لم په قرآن کې ویلي دي وی ما دا ټول مخلوق چې راجمع کړ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا نو ما په دې ټول مخلوق کې د یو دریو کسانو انتخاب وکړ د دریو کسانو هغه درې کسان څوک دي هغه درې دا دي عالم دی قرآن حافظ دی د قرآن قاری دی دقه شان د قرآن ترجمه کوونکی دی درې صفتې دي یا خو به د قرآن د قاری دا به دا وي چې ګناهګار به وي او یا به دا وي چې ګناهونه او نیکۍ به یو شان وي او یا به دا وي چې ډېر نیک به وي خو چې د قرآن قاری دی د قرآن حافظ دی د قرآن عالم دی د قرآن ښودونکی دی نو استفینا من عبادنا دا ما په خپل مخلوق کې چون کړی دی د ده نامینیشن مې کړی دی او کو هر څنګه دی دا عالم کو ګناهګار دی او کو درمیانه حال دی او کو ډېر نیک هم دی که نه نو جنات عدن یدخلونها کو نیک دی او کو ګناهګار دی او کو درمیانه حال دی خو چې عالم دی نو ورسره مې د جنت وعده کړې ده نو علما
دا هغه خلک دي چې الله ورته سړي ته پیدا یعنې یاد شي. نو رسول الله مبارک وایي خیارکم عباد الله، د ټولو نه بهترین مخلوق د الله په بندګانو کې هغه دي چې کله ته دوی نه الله ورته یادېږي. نو صحابو تپوس کو دا خو نیکان دي. وشرار عباد الله، او په دې تمام مخلوق کې الله ته بدترین خلق څوک دي؟ ما ته وګورئ، دا ګوره ډېر سخت وعید دی. وشرار عباد الله، په دې تمام مخلوق کې الله ته د ټولو نه بدترین مخلوق یا رسول الله څوک دی؟ وی الله راته وی چې المشاؤون بالنمیمه، چې کم سړي چغلي خوري دا په تمام مخلوق کې الله ته بدترین مخلوق دی. دا د الله ډېر بد دی. دا د څلورم شو. او پنځم نمبر رسول الله مبارک سوی وره وی من کان ذا وجهین فی الدنیا، د چا چې په دنیا کې دوه مخی، مونږ ورته پښتو کې دوه فریق وایو، دوه مخی، یو تراش یو سوی بل تراش بل سوی. نو د خو دنیا کې دا چلو شو، خو آخرت کې بسوي. اصل کامیابی خود آخرت تا، اصل جن خود آخرت ته. آخرت من کان ذا وجهین فی الدنیا، د چا چې دنیا کې دوه مخه وي، یو سړي ته راشي ده ووایي هغه ته دا بیان کړي، بل له لاړ شي هلکه خو هغه خو دا وي. دې کې د دې دواړو جګړه راله. زه تا خو دلته دوه پلیختوب وکړه، خو زمونږ اصل جن هغه په کوم ځای کې دی؟ هغه په آخرت کې دی. نو رسول الله مبارک وایي کان له لسانان فی النار یوم القیامه. اوهو کان له، د ده دپاره به وي دوه ژبې په آخرت کې، خو د څه ژبې به وي؟ قسم په خدای رسول الله مبارک وایي د ده په دې خوله کې چې دا کم د غوښې ژبه ده، د غوښې ژبه نه به وي، د اور ژبه به وي. د اور ژبه به د ده په خوله کې وي. رونو د قیامت او د اور د ذرې بر نه دې الله موږ تاسو ساتي. زه راته د اور یو جلک صرف بیانو، د خولې نه بیانو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ترو ابو طالب سیبی نومو، او د نبی علیہ السلام ډیر ناشنا خدمت کړو. چې کله وفات کېده رسول الله مبارک ولا راغی، وی کاکاجی د دنیا ناروانې او د مرګ په وخت کې کو څوک کلمه وی کنه، نو دا په نص د قرآن ثابت دی چې په مرګ په وخت کې کلمه د چا نه قبلیږي. دا الله په قرآن کې ویلي ولیست التوبة للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدکم الموت. وی الله رب العالمین د چا توبه نه قبلی، کلمه نه قبلی چې کافر وي، چې کله دته مرګ حاضر شو، زنکدن شروع شو، نو د زنکدنو رسول الله مبارک ته زما په دې غوږ کې صرف وایي چې لا اله الا الله، وپسې وایي محمد رسول الله. احاج لک بها عند الله. کاکاجي په الله به دې بخم، خو زما په دې غوږ کې دا کلمه وایي. هغه کلمه نه وي، هغه اوږده واقعه ده، هغه راته اوس نه وایم. یاره بس لاړه د دنیا نه بې ایمانه لاړه. رسول الله مبارک ډېر زیات خپه، د مغفرت دعا یې وله کوله، خو بیا الله رب العالمین قرآن کې آیات نازل کړ، وی یو پیغمبر له دا مناسب نه دی چې د یو کافر دپاره د دعا کوي، د مغفرت نه به کوي. خو رسول الله مبارک ته الله وی دې تره دې ستا ډېر لوی خدمت کړی دی. نو د هغې خدمت صله وله دا ورکوم چې جهنم ته خو بیا لېږم، ځکه ایمان ورسره نو. یاره زه بعضې وخت حاجي صاحب ویم، حاجي صاحب ویم دا ایمان څه لوی نعمت دی، ډېر لوی نعمت دی. ابو طالب صاحب د رسول الله مبارک تر دی، خو ایمان ورسره نشته، او رسول الله مبارک یې شپارس کوي، خو سپارش یې نه قبلیږي. وی زه ایمان د ورسره نو نو جهنم ته به یې لږم، خو د ده ټول وجود به د جهنم نه بچي. د ابو طالب صاحب ټول وجود به د جهنم نه بچي، صرف دومره قدرې به وله الله وکړي چې په جهنم کې به ورته دته صرف د جهنمیانو پیزار واچي، سپلې بوټان به ورته واچي، بس د نور وجود به بچي. خو قسم دی دا اور دومره سخت دی چې رسول الله مبارک وی چې کله دقې انسان ته د اور سپلې واچي، وی د دې د اور د سپلو به دومره تو وي
د دې خپو نه تر د دې سره پورې ډېره لویه فاصله ده. وایي د ده د دې سپلو د اور د جهنم د وجې به د ده دا مازغه داسې خوټ کېږي لکه چې کټوی دې په اور ایښي وي. او بل روایت کې څه دي؟ وایي دا مازغه به دې په دې سپیمو په دې غوږونو روان وي. دا صرف د اور سپلی چې د کمې انسان په خوله کې د اور ژبه وي ده به سهل وي. او دا خو صاحب د بخاري شریف حدیث دی چې من کان ذا وجهین له فی الدنیا کان له لسانان فی النار. د چا چې په دنیا کې دو پړیقه و چغلي کوله شیطاني کو د ده به د قیامت په ورځ په خوله کې د اور ژبه وي. بس کو څوک دغه اور ته ټینګ وي ټیک ته بس کوي دی. او شپږم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم دام د بخاري شریف حدیث دی. دا راته ما هغه مستند احادیث وي، نورم دی کې ډېر احادیث دي خو دا مې راته مستند وي. حضرت عبدالله ابن عباس وی منګه په مدینه منوره کې په یو قبرستان باندې روانو. وی زم نبی علیه السلام سره یو وی مر علی القبرین، من په یو دو قبر ورغلو. وی نبی علیه السلام د هغې قبرونو داسې تېرېده ناګهانه ودرېده. چې ودرېده موږ هم ودرېدو، موږ پینو خو نبی علیه السلام مخ موږ ته راواړو. وی دا دوه قبرونه دي. وی انهما یعذبانی. وی دې قبر کې دې دواړو مړو له الله د قبر عذاب ورکوي. الله اکبر. الله دې د قبر د عذاب نه وساتي. د قبر عذاب ګوره دا څه وړې خبرې نه دي، ډېر سخت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم به روزانه 15 وخته د قبر د عذاب نه پناه غوښته. او یو حدیث کې اسدجانه دا ویلي دي، دا وره دا په دې فضایل اعمال کې مشته. وایي کو تاسو ته ما د قبر عذاب یو جلک وښو، ټول د قبر عذاب نه، کو تاسو ته ما د قبر د عذاب یو جلک وښو، نو زما د الله په ذات باندې قسم چې تاسو به خپل مړي په قبر کې کښېنئ او څه چل به وکړئ. دا ګوره ډېره سخته خبره ده، دا فضایل اعمال کې شته. دا کوم فضایل اعمال چې دي دا حدیث پکې شته، وګورئ پکې بیا. وایي که ما راته د قبر عذاب وښو تاسو به خپل مړي په قبر کې نیږدئ، نو یې څه چل به کوو یا رسول الله؟ وایي ستاسو به دا خبره باندې رضا شي چې زموږ دا مړی لکه څنګه چې په دې صحراګانو کې په دې کندو کې دا غوا یا دا سپي یا دا څاروي مردار شي او دا سپي او دا دارندګان پرې راځي او دا غوښې وړي که نه، وایي تاسو به دې ته تیار شئ چې زموږ دې مړو سره دې دا چلی شي، خو د قبر عذاب ته هم پرځو شي. د قبر عذاب ډېر سخت دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا ستل شو انهما یعذبانی، وایي دې قبر کې دې دوه مړو له الله عذاب ورکوي. یو قبر کې یو مړي له بل له بل. وما یعذبانی کبیر، دا په څه ډېر لوی څیز باندې عذاب نه ورکوي، بل هو کبیر، خو دا عذاب ډېر لوی دی، ډېر سخت دی. دا د حدیث الفاظ دي لونو ګوره، قسم بالله دا د حدیث الفاظ دي. دوی نه په یو ډېر لوی شیز باندې عذاب نه ورکوي، خو دا عذاب ډېر لوی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دا منظر الله وښو. څنګه یې ورته وښو؟ ما خو پیغمبر و، یا زموږ د علما وایي د وحي په ذریعه باندې یې ورته وښو، وحي ورته راغله. او یا زموږ علما دا وایي چې دلته یو د پهچان یو څیز دی، یو سترګې دي. یو خو زموږ دا ظاهري سترګې دي که نه، دا سترګې، یو دلته په دې زړه کې سترګې دي. او رسول الله مبارک له خو الله ډېر لوی شان ورکړو، ډېر لوی مقام یې ورکړو. رسول الله مبارک خو پرېږده، صحابه هم پرېږده، تابعین هم پرېږده، تبع تابعین هم پرېږده، ائمه مجتهدین هم پرېږده. ستا په دې 14مه صدۍ کې د دارالعلوم دیوبند یو عالم اوس تېر شوی دی، 80 کاله یا 80 کاله د هغه د وفات شو. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمهم الله اوس هم د لاهور په قبرستان کې دفن دی.
د مولانا احمد علی لاهوري رحمهم الله متعلق علماء دا کتلیو چې الله رب العالمین هغه ته کشف د قبور ورکړو قبر ته چې به ودرېده د قبر حالات به ورته الله ښول دا ولې رونو دا داسې کیفیات دي چې دا د بیانولو نه دي دا د انسان د دې زړه پورې کمال دی چې دا زړه صفایي دا زړه رسول الله مبارک وایي آینه ده اوس آینه چې صفایي خو مخ صفا ښکاري خو که آینه سقاوي تته وي مخ پکې نه ښکاري زموږ زړونه دا په ګناهونو ککړ شوي دي نو موږ ته د حق او د باطل پهچان نه کیږي د دې خلکو زړونه سترګې کولوي زموږ د امام اعظم ابو حنیفه رحمهم الله متعلق دا کرامت مشهور دی اوس دا موږ ته موږ خو وایي لګیا یو دا هېڅ هم نه ښکاري خو امام ابو حنیفه رحمهم الله متعلق دا مصدقه خبره ده ما ته وګورئ چې چا به چارندام کو نو دا رسول الله مبارک وي کله چې سړی چارندام کوي او په مخو به واچي په دې لاسو واچي په دې سترګو واچي په دې غوږونو کې ګوتې وي د دې مخ او د دې لاس او د دې سترګو څومره والو ګناهونه دي دا د اودس سره الله ختموي دا حدیث کې راغلی امام اعظم ابو حنیفه له الله دا طاقت ورکړو د سترګو د زړه هغه سترګې کولوي وایي زه په دې خپلو سترګو وینم چې کم سړی اودس کوي او د ده اودس سره کمې اوبه پروزي زه هغه ګناهونه په خپلو سترګو وینم بیا الله ته سوال کوي دا خو داسې عمل دی چې په دې باندې خو د خلکو هغه عیبونه ښکاره کېږي خدای دا عمل زما نه والي صلبې نو بیا به ورته نه ښکارېدل نو خو ډېره لویه خبره ده زه راته د یو سني دور خبره کوم مولانا احمد علی لاهوري ته رحمهم الله ته الله کشف د قبور ورکړو نو رسول الله مبارک خو لوی شان لري لوی مقام لري نو صحابه ورته وایي دا د څه د وجې وایي وما یعذبان کبیر دا د یو ډېر لوی څیز د وجې الله عذاب نه ورکوي خو عذاب سخت دی لوی دی ورکوي عذاب وایي دا د څه د وجې اسد جانه وی دا یو کس نه چې الله عذاب ورکوي دا د دې د وجې چې ده به ځان د وړو متیازو د بول د څاڅکو نه نه ساتي دا بعضې خلک وي هېڅ د دې باک نه کوي متیاز او دسمات کې هم داسې راپاس ځان نه پاکي هغه قطرې بیا د ده په دې بدن باندې پروزو دا یاده خبره ساتئ چې د عذاب قبر لوی سبب دا دی چې سړی ځان د وړو بولو نه نه ساتي د څاڅکو نه هېڅ پروا دا خلک نه څه کوي دا ګوره ډېره لویه خطرناکه خبره درونو ګورئ یو خو د انسان ما ته وګورئ بیماري ده سلسل بول ورته وایي هغې باندې الله نیول نه کوي هغې باندې الله رب العالمین نیول نه کوي هغه د انسان بیماري ده خو چې دا کم سړی په قص او دس نه ماتوي او دس کې هغه پوره علو نه کوي او دس کې وچولو کې پوره کوشش نه کوي دې سړي له وګورئ به قیامت په ورځ الله عذاب ورکوي عذاب د قبر د عذاب لوی سبب د قتش متیازو نه ځان نه ساتل دي دی پوره کوشش کوي ورو پوره د ټایلټ پیپر کوشش کوي پوره د اوبو کوشش کوي او دا داسې پاکي ده چې په دې الله هم ډېر خوشحالېږي حاجي صاحب محترمه حاجی سید الرحمن صاحب زموږ ډېر قدرمن مېلمه دی ولې دی دا بیانونه په نیټ باندې اوري دی د لندن نه راغلی دا داسې عزتمند علماو سره مینې او محبت والا انسان دی لندن کې د بیان اورېدلی دی او بیا دلته راغلی دی هرې جمعې بیان ما سره رابطه کوي وی په دې نیت صرف دا شیخ صاحب ملاقات له استاد ملاقات ته د لندن نه راغلی خدای د دې عمر کې برکت واچوي حاجي صاحب د قرآن شریف کې یو آیات دی چې الله د نبی علیه السلام کله قبا ته راغی نو چې کله قبا ته راغی نو د قبا د خلکو صفت الله په قرآن کې وکړه وی فیه رجال یحبون ان یتطهروا والله یحب المتطهرین وی په دې قبا کې خلک دي چې هغوی پاکي خوښوي او د الله دقه خلک هم خوښ دي او الله هم ډېره پاکي خوښوي رسول الله مبارک د قبا خلکو له راغی وی یا د خدای نیکانو بندگانو یا د الله محبینو یا د الله محبوبو خلکو عجیبه خلک یې الله نن په قرآن کې صفت کړی دی کم عمل کوي چې ستاسو د پاکۍ صفت نن الله د عرش نه فرش ته راولېږه د تاسو څه عمل کوئ تاسو ته پته ده هغې صحابو ته څه وویل وایي زموږ نور عمل نشته خو صرف یو کار دا کوو چې کله اودس ماتې وکړو نو پوره ځان اوچ کړو
په لوټه باندې هغه وخت کې خو لوټې وې په کپړه باندې په لوټه باندې ځان وشکو د هغې نه پس دوباره راشو او ځان په اوبو باندې بیا پاک رسول الله مبارک ورته وی د دې دوو عملو د وجې نن د عرش نه جبریل راغلی د ستاسو صفت یې کړی دا دومره ښکلی عمل نو دې کې پوره کوشش کوئ نو دې یو کس نه چې الله عذاب ورکوي دا د دې د وجې ورکوي چې ده به ځان د وړو بولو نه نه ساته څاڅکو نه نه ساته او دې دویم نه چې الله عذاب ورکوي دا د څه وجې یا رسول الله الله اکبر وی انهم المشاؤون دله چې نن په دې قبر کې دا سخت عذاب ورکوي دا به د چغلي خوړله نن د چغلې د وجې الله دله په قبر کې عذاب ورکوي دا ډېر سخت وعید دی وروڼو ګورئ او دا په مستندو احادیثو کې راغلی دی نو د چغلخورۍ د وجې الله عذاب ورکوي دا ولې ما تا ته مخکې نه ووي چې دا د یو دو خاندانونو ترمنځ نفاق راوستل دي د یو دو خاندانونو ترمنځ ظاهره خبره ده انسان کې جلدي ده دی ورته راشي په وخت کې ورته وبڼېږي هغه بس دی هغه له بیا لاړ شي د هغه متعلق ورته خبرې وکړي نو چې دا دواړه یو بل سره ښه دغه کړي نو دی پکې خوشحال نو تا خو ځان خوشحاله که خو د دې شپږو وعیداتو نه خو ته چرته هم نشې تللی والله العظیم الله به دې رانیسي او الله پې ډېر زیات خفه کېږي ګورې وروڼو یاد ساتئ په دې الله څومره خفه کېږي زموږ د دې دین یو عالم دی د هغه نوم دی مولانا عبدالحی لکنوي رحمه الله مولانا عبدالحی صاحب د ده یو کتاب دی نفع المفتی ورته وایي په نفع المفتی کې هغه یو ناشنا خبره کړې ده او دا مکاشفة القلوب کې امام غزالي هم کړې ده تاسو او مونږ خو اکثر اوس خو بس زمانه داسې شوه چې ډېره ایډوانس شوه دا کب دی کب اردو کې ورته مچھلی وایي او په انګلیش کې ورته فش وایي کب د دې کب ژبه نشته د ټولو ځناورو ژبې دي حاجي صاحب د کب ژبه نشته د کب ژبه نشته دا ولې نشته نو امام غزالي په مکاشفة القلوب کې او دی مولانا عبدالحی لکنوي رحمهم الله په نفعة المفتی کې دا خبره لیکلې ده وایي د ده دا ژبه ولې نشته د ژبه وا د ده ژبه وا خو د ده نه الله دا ژبه اغېښتې ده وی ولې وایي چې کله الله رب العالمین آدم علیه السلام پیدا کړ نو چې آدم علیه السلام الله رب العالمین پیدا کړ تاسو واقعه اورېدلې ده بیا ولا الله علم ورکړ هغه علم کې الله هغه کامیاب کړ چې علم کې الله رب العالمین هغه کامیاب کړ نو فرشتو ته الله وی سجده وته وکړه دا په قرآن کې راغلی دی ټولو فرشتو سجده وکړه او چا سجده ونه کړه ابلیس شیطان سجده ونه کړه الله ورته سجده دې ولې ونه کړه وی دا چل دی انا زه هغه خپل کبر او غرور هغې راښکاره کړه الله ورته فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين زرکشه چخشه او د قیامت د ورځې پورې به په تا لعنت ورېږي او د اسمان نه یې راوغورځو چې کله د اسمان نه راوغورځو نو دا رسول الله مبارک وایي چې دی کله راوغورځېده نو دی په سمندر راوغورځېد او د ده په سمندر باندې اوس هم تخت دی دی په سمندر اوسي او دا ټول بچي مچي یې خواره کړي دي نو چې سمندر ته راوغورځېده نو لومبې ملاقات یې په د ځمکې په مخلوق کې د کب سره وشو کب ورته یې څه شي ورته یې وی شیطان یې وی ولې وی الله ذلیله کړه وی ولې ذلیله کړې وی دغه شان الله آدم علیه السلام پیدا کړو بیا آدم علیه السلام د خټې نه پیدا کړ چې د خټې نه پیدا کړ نو بیا پکې روح واچو او بیا ورته فرشتو ته وی سجده وکړه نو هغه د خټې نه پیدا و زه د اور نه پیدا و الله د اور والا شیز ته وی ښکته شه زه ښکته کېدم نه ما د الله خبره ونه منله نو زه یې ذلیله کړم وی آدم څوک دی حاجي صاحب وی آدم څوک دی وی آدم علیه السلام الله پیدا کړو دا به خلیفة الارض په ځمکه به خلیفه وي وی ښه وی نور بیا څه کار وي نو دا شیطان ورته وایي دی خو په الف لام و ارامي دی که نه
دی ورته وی بل به دا کاري چې د دې اوچې او د لمدې د زناورو ښکار به کوي ستاسو ښکار به کوي تاسو به رانیسئ او بیا به په اور باندې روتئ او خوري به یاره دې کب چې دا خبره واورېده ګورې دا تا ته مه وي امام غزالي رحمهم الله ډېر لوی عالم تېر شوی دی دقه شان مولانا عبدالحی لکنوي صاحب لوی عالم تېر شوی دی اگر چې دا تفصیلي واقعه ده خو بهر کې کب چې دا واورېدل چې خدا پیدا شوی دی نو نورو کبانو له لاړه وی خبرې وی زمونږ دشمن پیدا شوی دی زمونږ دشمن نو یو کب لاړه بل ته ووي او دا چغلخوري شروع شوه چونکې په لومبي په ځمکه لومبي دا عمل د چغلخورۍ وشو الله دومره خفه شو چې وي تا په دې ژبه چغلي وخوړه د هغې چغلې د وجې د کب د خولې نه ژبه ختمه کړه دا د چغلې د وجې د کب د ژبې نه د خولې نه دا ژبه ختمه شوې ده ولې الله پې خفه شو ډېر زیات انسان سره الله رب العالمین ډېره ګزاره کوي ډېره ګزاره کوي موږ ته یو مقرره کړې ده چې د دې شیز نه توبه وباسه د یو دود ترمنځو خلکو نه جګړه مه راوله بغض مه پیدا کو کینه مه پیدا کو توبه وباسه الله ته رامخامخ شه الله ته زاریګانې وکړه توبه الله به دې توبه قبوله کړي خو دا چل یې موږ کوو کیدای شي زموږ خو که د بیا ونه وې ستا توبه نو بیا یو ورځ د قیامت را روانه ده د قبر را روانه ده الله وی قبر کې به من سره دا عملي او د قیامت په میدان کې به ستا په خولې کې د غوښې ژبه به نه وي د اور ژبه به وي د دې څیز نه ځان ساتئ الله پې خفه کېږي د الله د قهر او د غضب دا نن چې زموږ دا معاشره بګړو ده نن په موږ باندې د عذابونه دي دې کې ټیک ته لوی کردار پکې زموږ دی ځکه د الله د اسمان د هغه رحمتونه بند شوي دي حضرت موسی علیه السلام زمانه وه خبرې پس خبره یادېږي نو هغه باران نه کېده چې باران نه کېده نو باران چې نه کېږي بیا زمونږ شریعت کې هم دا طریقه ده د موسی علیه السلام شریعت کې هم دا طریقه چې استسقا به وکړي زمونږ دا خلک استسقا پېژني نه څوک راځي نه نو نن سبا نن خلکو زومره ځان مصروف کړي چې استسقا وایي څه ته باقاعده په احادیثو کې او رسول الله مبارک به باقاعده کوله د دې د وجې چې لږ په حرمینو کې باران بند شي فورا استسقا وکړي باران الله وکړي زموږ خلک په دې باندې نه دي بهر کې موسی علیه السلام قوم راجمع کړي راځي چې الله ته زاریګر کو باران نه کېږي خو دا مخلوق ته الله تباه کېږي راغی او یو ورځ یې الله ته جلاګانې وکړې باران ونه شو په دویمه ورځ بیا راغلی بیا ونه شو په درېیمه ورځ بیا راغلی الله ته اوس جلاګانې کوي او دومره جلاګانې الله ته وکړي باران نه کېږي د پیغمبرانو خو ډایرکټ رابطه الله سره الله سره رابطه وکړه خدای باران ولې نه کوي دا خو ستا فیصله ده چې توبه وباسې ماته وجاړې ماته زه باران کوم باران نه کېږي ولې نه کېږي الله رب العالمین حضرت جبریل علیه السلام ته موسی علیه السلام ته لاړ شو ووایه چې په دې ټول مخلوق مې د یو کس د وجې باران بند کړی دی یا خدای چې راغی وایي چې دا څوک دی وایي دا چغلخور دی ستا په دې مخلوق کې د هغې د وجې مې باران بند کړی موسی علیه السلام الله ته مخلوق خپل امت را مخکې شوي د خدای بندګانو توبه وباسئ الله ته زاریګانې وکړئ او زمونږ په دې ټوله مجمع کې یو چغلخور دی الله ما ته یرایات کړه خولې راته نه دی خو ګورې الله بیا راته ومښئ نو د زړه نه توبه وباسئ بس هغه چغلخور و هغه الله ته په دې او توبه خو همدقه وي التوبة الندمه توبه څه ته وایي پښیمانتیا ته بس دې زړه کې دې راغله بس خبره ختمه بس د په زړه کې دا اراده وکړه وي خدایه پاکه زما د ستا په خدای قسم چې زه به دې نه پس چغلخوري نه کړم رب العالمین باران شروع کړ چې باران شروع کړو باران وشو موسی علیه السلام الله ته دا څنګه چلی شو وایي چې د چا د وجې مې باران بند کړو همداغه د وجې مې باران وکړه وی ولې الله وی ما ته په صدقېدل توبه وویسته همداغه د وجې بس چې دا چا د وجې مې خو په صدقېدل ما ته توبه وویسته ځکه مې دا جوړ کړ وی خدای پاکه دا څوک و چې موږ یې ووینو وی ښه چې د چا د وجې ما باران بند کړو چغلخور چې د هغه بد هغه ما پټ کړو نو چې د چا د وجې مې پټ کړو هغه کار اوس ته په ما باندې کې زه راته وښیم هغه بس ما پټ ساتلی دی
او دا د کنه کوم او داغه د وجې مې باران بند کړی مو چې توبه وسته داغه د وجې مې کولم نو رونو د چغلې نه به انشاءالله ځان ساتو د دې نه مخکې شوې ده توبه وباسئ او د دې نه پس به دا کوشش کو چې یو دو مسلمانانو ترمنځ به روغه راولو دا د ژبې ډېره عظیمه ګناه ده سخته ګناه ده نو یو د ژبې په ګناه کې لویه ګناه دویم نمبر څه هغه چغلخوري ده او دریم نمبر د ژبې په ګناه کې به دا یو د درې خبرې کوم لویه ګناه دا ده چې موږ په دې ژبه کوو هغه دا ده چې هغه غلط نومونه دي خلکو ته غلط نومونه دي په حدیثو کې او په قرآن کې د دې سخت ممانعت راغلی ده الله په قرآن کې ولا تنابزوا بالالقاب په دې خولې باندې غلط نومونه مالې نه درونو لویه مسله دا ده چې زمونږ او ستاسو په خولې باندې د هر چا متعلق غلط نومونه دي بس غلط نومونه بالو یا به نوم بېګړو کړو ښکلی مزیدار نوم به یې موږ به بېګړو کړو او غلط نومونه بالو دا غلط نومونه اخیستل رونو په شریعت کې مکمل حرام دی او ګناه کبیره ده د دې نه ځان ساتئ په دې خپله معاشره کې د الله خاطر کې ولې دا ولې په دا خو بیله موضوع ده په دې خو بیا وخت بیا پوره بیان پکار دی خو سره ته ویم بالفرض والتقدیر زه یو کس ته ویم یو کس ګوډ دی او زه ورته ای ګوډو ای ګوډه یا یو سړی ړوند دی ورته یم ای ړونده یا یو سړی لنډ دی او زه ورته یم ای لنډیه دا خو ما د هغه تحقیر وکړه د هغه سپکوالی مې وکړه غلط نوم چې ظالم زه د هغه سپکوالی کوم دا رونو ګناه کبیره ده او د یو مسلمان سپکوالی دا په څلور مذهب حرام دی دا ګناه کبیره ده دا ته د دې د وجې نه وې چې د هغه ته د مینې وې دا هغه ته د تحقیر د وجې وې هغه ته د ضلالت د وجې وې هغه ذلیل کې او د یو مسلمان عزت او آبرو الله اکبر الله اکبر دا حدیث تاسو تمام مخکې ویلی دی معقوله عبدالله ابن عمر د بیت الله نه لګیا دی طواف کوي طواف ناګهانه ودرېده عبدالله ابن عمر په صحابو کې ډېر لوی علم ډېر لوی علم الله ورکړو چې ودرېده د بیت الله نه مرګري مو ودرېدل شاګردان مو ودرېدل مرګرو ته وایي دې بیت الله ته وګورئ وایي څومره د عظمتونو کور دی څومره د برکتونو کور دی څومره لوی مقام لري الله په قسم خوړلی دی په مخ د کائنات کې د دینه مبارک کور نشته دا الله وایي الله دې زموږ استاد د ټولې دیدار نصیب کړي د دینه مبارک کور نشته دې ته په بیت الله کې چا د ګناه اراده مو کړه الله وایي زه به وله سخت عذاب ورکړم قرآن کې دی اراده زړه کې وسوسه د بیت الله راله او په بیت الله کې د ګناه دومره مبارک کور دی چې الله وایي زه به وله عذاب ورکړم خو ما ته وګورئ وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي دي خو یو سړی راپاسي او د بیت الله تسسکور ونیسي سټک ورته ونیسي جبل ورته ونیسي او دا بیت الله لوټي لوټي کې الله به دومره خفه نشي څومره چې د یو مسلمان په بېعزتۍ الله خفه کړي نن موږ په دې خوله باندې څنګه بېعزت کړو او بیا زه ډېر افسوس سره وایم چې وي الناس علی دین ملوکهم زموږ په عربیه کې یو معقوله ده وی خلق په دین د مشرانو او د باچاګانو نن زمونږ لیډران چې ځان ته به سوی د تقریر شروع بدبخته د بل د مسلمان د تحقیر نه کوي دا د هغه ژوند دی یو به یو پسې لګیایي دا پلان کې دی او بل به بل پسې لګیایي دا پلان کې دی هغه سیاست هغه مقدس شي نن زمونږ دې حد ته راورسېد نو خلک هم بیا لګیا دي تاسو په دې فیسبوک باندې ګور بیا د علماو چې کوم کیږي د علماو پسې چې کومې دغه کیږي خو د دې منبر د بیانولو نه دي نن ته د الله نه د رحم سوال کې د کرم سوال کې چې په ما به ارزاني راشي دې ته په تمه شه زما د الله په ذات باندې قسم وي چې د کاڼو باران د باندې ونشي زلزلې را باندې رانشي سیلابونه وګوره دا ولې نن موږ دومره سپک او ډت حد ته خلک ورسېدل یو لیډر پسې لګیا دی پلان کې داسې دی بل لیډر پسې لګیا دی پلان کې داسې پلان کې دا دی پلان کې دا دی ولا تنابزوا بالالقاب دې خولې له لږ وار ورکوئ د خدای بندګان غلط نومونه چاته مال دا مهرباني وکړئ لاندې سطح باندې هم دا چلو کړئ او باندې سطح باندې هم وکړئ د دې خولې نه غلط نومونه مال په دې الله رب العالمین ډېر زیات خفه کېږي نو الله وایي چې ای خلکو ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید
ور ستاسو یو خبرم زما نه بچ نه ځي ما سره ریکارډینګ کېږي په تېره جمعه مې راته ویلو چې دا د یو 4 کیمرې لګېدلي دي موږ د دې د وجې دومره په احتیاط لګیا یو چې خدای د خولې نه م غلطه خبره ونه ځي دقه شان الله هم یو کیمره لګولې ده چې ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید دروغ دې وکړل غیبت دې وکړه چغلي دې وکړه غلط نوم دې واغېسته الا لدیه رقیب عتید الله وایي ما ریکارډینګ وکړه او د قیامت په ورځ ورته یم چې اقرا کتابک والا چې هغه څه غول دې خوړلي دي هغه به نن ته په خپله په ځان باندې لګیایي کوې کوي خدای پاک دې زموږ او ستاسو د ژبې حفاظت وکړي او په صدق دل به نن الله رب العالمین ته دا وعده الله سره په دې ښکلې خانه په دې جومات کې د جمعې په ورځ اکثر ملګرو پکې لمبلي دي غسلونه یې کړي دي خوشبویه لګولي دي پاکې جامې یې چولي چې الله سره به دا وعده نن دلته کوو چې انشاءالله د خپل وس پورې به موږ تر د مرګه پورې انشاءالله دا کوشش کوو چې د چغلې د دې عمل نه به ځان انشاءالله سره انشاءالله ورسره ټول ووایې الله دې موږ ټولو له توفیق را نصیب کړي درود شریف ووایه اللهم صل علی محمد چارندام نه پس د شهادت دا ګوتو اوچتول دا څنګه دي دې باندې خو تاسو ته ما په مخکې جمعو کې بیان کړی دی دا خبره ده چې سړی چارندام وکړي په چارندام کې خبرې ونه کړي ما ته وګورئ په چارندام کې خبرې ونه کړي او د چارندام چې کوم مسنون دعاګانې دي هغه وي خصوصا اللهم اغفر لی ذنبي ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی خدایا زما گناه معاف کی زما رزق کې برکت واچي او زما کور د آخرت او د قبر دا پراخه کی دا دی وی او د هغې نه پس دی شهادت دا کلمه وی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابین واجعلني من المتطهرین چا دا دعا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم سوی یجی صاحب ډیر آسان عمل او ثواب وره چې چا او دسو کو بیا دوی کنه نو رسول الله مبارک وي د جنت اته دروازې دي چې په کومه دروازه دي دننه کېدل غواړي اته واړه ورته اویلیبل کولو دي دا څومره ښکلي خو دا ګوتو اوچتول پکې نشته ښه دا ګوتو اوچتول پکې نشته بس داسې د شهادت دغه وکړه بس ورکاکا بیمار دی او دعا به ورته کوو انشاءالله دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم وکړي الله زموږ ګناهونه معاف کړي خپل رحم او فضل او کرم را باندې وکړي الله هم د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او په اخلاص دعا کوي چې الله موږ او تاسو د چغلې نه وساتي د غیبت نه مو ساتي د دروغو نه مو ساتي د بل مسلمان د بې عزتۍ نه دې مو ساتي الله دې زموږ په ژبه باندې دا ښکلې د قرآن تلاوت ذکر و اذکار او ښکلې مزیدارې د دین او د اسلام خبرې روانې کړي خدای دې د ګناهونو نه وساتي او که شوي رانه خدای دې راته معافي وکړي الله دې د دواړو جهانو خیر نصیب کړي څومره بیماران دي زموږ دا بسور کاکا بیمار دی دعا ورته وکړئ زموږ د جومات کلک ملګری دی الله وله صحت ورکړي بل زموږ یو زنانه د هغه بیماره ده دعا ورته وکړئ الله هغې لم صحت ورکړي بل زما یو ملګری دی جهانګیر حاجي صاحب د هغه والده بیماره ده الله دې هغې لم صحت ورکړي ستاسو زموږ څومره بیماران چې دي الله دې ټولو له صحت ورکړي الله دې ټولو له عافیت ورکړي څومره مردگان د اسلام وفات شوي دي ټولو ته په اخلاص باندې دعا وکړئ الله د ټولو مغفرت نصیب کړي الله د ټولو قبرونه جنت د باغچونه باغچو وګرځوي خصوصا زموږ په دې عثمانزو کې د دې علماو سره به ډېره مینه وه رضا خان حاجي صاحب د شاهد دی او د فریدون دی پلارو هغه بله ورځ وفات شو دعا ورته وکړئ الله د هغه مغفرت نصیب کړي بل زما یو ملګری دی یو دوست دی فیصل جان نوم دی د هغه والد صاحب یو 15 ورځې مخکې وفات شو ما ته خو نن پته ولګېده دعا ورته وکړئ د جمعې مبارکه ورځ الله د هغه مغفرت نصیب کړي الله قبر د جنت د باغچونه باغچه وګرځوي الله ورسره احسانات وکړي څومره جامع مسجد حلیم آباد ته چې مونځ ګزار راغلي دي میلمانه راغلي دي قربانه راغلي دي هر عمل الله قبول کې یا الله او دا هر قدم یې الله په تله د نیکۍ کې واچوي او خصوصا زموږ د حاجي صاحب حاجي سعید الرحمن صاحب دوی د لندن نه راغلي دي الله دا کومه مینه چې دی د علماو سره ساتي د صلحاو سره ساتي خدای پاک د دې عوض ول دنیا کې واقع آخرت کې ورکړي یو بچی بیمار دی کور والے بیمار دی دعا وته کوي الله العالمین د بچی او د کور والا صحت ورکړي او یو بچی د رشتې سم مسلې د الله د رشتې د مسله په خیر او عافیت سره حل کړي تاسو زمونږ څومره د حاجتونه دي د چا اولاد نه وي څوک قرضداران دي د چا څه ضرورتونه دي بس خدای د جمعې مبارک ورځ ده د خپلو پټو خزانو نه برابر کړي برحمتک یا ارحم